څو ورځې مخکې پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کړي وو چې 13 ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو په غبرګون کې د هیواد بیلابېلو سرحدونو کې د پاکستاني پوځ پر ضد انتقام اخیستونکي عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې لسګونه پاکستاني پوځیان ووژل شول او یو شمېر پوستې د امارت مجاهدینو ونیولې. ننګرهار میشتو د یوې پراخې راټولېدنې پر مهال د اسلامي اردو او سرحدي ځواکونو پاکستان ضد عملیات په پراخه کچه وستایل. د غونډې ګډونوال ضیاء الله زلان وایي د خپل ملي اتلانو د ستایلو لپاره راټول شوي یو ټول ولسونه یو ځای راغلي. تاسې ګورئ چې ټول ولسونه راغلي د خپل اتلانو د تشویق لپاره چې دوی خپل ازلي دښمن تورمخي دښمنانو ته غاښمتونکی ځواب ورکړ او د دوی د هوایي بریدونو غچې ترې په بارډر کې په داسې حال کې واخیسته چې دوی ته شرمونکې ماتې ورکړل او د دوی څخه یې هر څه په بارډر کې پرېښوستله. نن ټول ولسونه راغلي دي او اوږه په اوږه د خپل اسلامي اردو سره ولاړ دي او تر وروستۍ شېبې ورسره ودرېږي او تر هغې به ورسره ولاړ وي چې تر څو په مونږ کې یو څاڅکی وینه هم په بدن کې مو وي. موږ د خپل امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو. که هر هېواد موږ په هېواد باندې تجاوز کوي، موږ د امنیتي ځواکونو خپل امنیتي ځواکونو مجاهدینو ترڅنګ ولاړ، موږ یې په ښه په کلکه باندې ملاتړ کوو. د غونډې یو بل ګډونوال قیس احمد وویل په هر حالت کې به د خپل اسلامي نظام ننګ او ملاتړ کوي او د وروستیو سلګیو پورې به له خپل هېواد ساتنه کوي. نور موږ غلي نشو کېناستېدلی. د پاکستان هر یو برید ته موږ غاښمتونکی ځواب ورکوو تر څو چې ستا زموږ په جنګ کې دی. وایي زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې، زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې پنجاب د یو ورځ په حساب کې راولمه. له دې مخکې هم ننګرهار کې قومي مخورو د یوې غونډې په ترڅ کې د اسلامي امارت مسؤلین او مجاهدین وستایل او د راتلونکي کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.